ورته مې وویل زه سم د لاسه راغلم او په پړانګانو مې ډزونه وکړل. هغې ولکه چې د اوبو لپاره راغلي وو، که حمله یې کولی نو ته دومره لرې نه وې. په خندا مې ورته وویل تا خو ویل چې زه د پړانګانو مقابله کولی شم که نه، چې بیا برچه هم راسره وي. ویلې برچه چیرته ده؟ که وی راسره نو مقابله مې کوله. ورته مې وویل حوصله ساته، پړانګ یا بل ځناور چې په ګېډه کې څه نه وي. زه ترې راوچت شوم. بیا هغې د پړانګانو په لور وکتل. له کوم لوري چې راغلي وو هغې لرې نه پرېښودلم. ورته مې وویل لرې نه ځم. وی ویل سمه ده نږدې اوسه. مخ دې بل لورې ته واړوه. زه د بوټو شاته کېناستم، شا مې عایشې ته واړوله. هغه اوبو ته اکوزه شوه. د اوبو شړپه راغله چې په ځان یې اچولې، او زما دننه هغه مهدي را بیدار شو چې کلیوال ځوان پوځي او حیوان ته ورته و. زه یو ځل بیا په داسې کشمکش کې ونښتم چې په ډېر غټ ازمایښت کې اخته کړم. زما روح په هغه قوت پسې ګرځېده چې لږ وخت وړاندې په ما راغلی و. نه پوهېږم چې روحاني قوت چیرته لاړ. همداسې مې د پیدا کېدو کوښښ کوه. بې واره مې له خولې ووتل عایشې زر دې کالي واغونده. هغې په روښنایي وویل ولې بیا پړانګان راغلل؟ ورته مې وویل نه زر کوه. هغې چې کالي واغوستل راغله مخې ته راته ودرېدله. یو سکون راته وشو. ورته مې وویل دلته کښېنه چې زه ولامبم. د لمبا په وخت کې مې سوچ کوه چې عبدالرحمن عایشې ته رښتیا ویلي چې ځواني د ځنګل په شان وي. په ځوانۍ کې سړی د ځنګلي په شان وي. انسان د ځنګل له ځناورو ویره لري، خو لیدل یې خوښیږي. په ځنګل کې کوم قانون نه وي، د لیدو څوک یې نه وي. انسان له هغه هر څه تېرېدی شي چې د خلکو په مخ کې نشي تېرېدی. انسان له هغې هر څه تېرېدی شي چې د خلکو په مخ کې نشي تېرېدی. دا هیروي چې د لیدلو څوک یې نشته، لیکن خدای په هر ځای کې موجود وي. زما په زړه کې د هغې د لمبا په وخت کې لیدل غوښتل، او په دغه خواهش غوسه هم راتله. ما په دغه غوسه کې هغه له اوبو راوویستله او ځان مې د ځوانۍ د ځنګل نه آزاد کړ. موږ له سیندګي را روان شو. په ما خاموشي خوره وه. سوچونو له ځانه ناخبره کړی وم. دا مې هیر و چې عایشه را پسې شاته را روانه ده. او مخې ته د پړانګانو ویره هم ده. عایشې ویل تا ویل چې ما ډزونه وکړل جاپانیان را نشي. ورته مې ویل ډزونه شوي، اوس چې څه کېږي هغه به کېږي. ناڅاپه فکر راولوېده چې ولې مې ځان د عبدالرحمن محتاج کړی. جنگ په برما کې دی. هغه وویل چې اوس امن او برما له هغه ځایه لرې ده. مطلب دا شو چې په ځنګل کې کوم پوځي غونډ نشته، او ولې عایشې داسې محتاج کړم چې په ځنګل کې نه ګرځم. د دویو په وینا دلته اکثره مسلمانان اوسي. که مې چېرته کلی پیدا کړه او پناه یې راکړه، امید مې کېده چې پناه به پیدا کړم. خو یوازې مې نه غوښتل عایشه مې هم له ځان سره خلاصوله چې څنګه یې له ځانه سره وساتم. کله چې ګارې ته ورسېدو نو عایشې ته مې ویل چې د ځنګله په اړه څومره معلومات لري څومره پکې بلده یې. ویلې چې زه له ښاره کله نه یم وتلی، په اول وار دې ځنګله ته راغلی یم. خپله اراده مې ورته وویله. هغې هم خوښه راکړه. عایشې پټۍ را بدلې کړې. زخمونه مې هم مخ په ښه کېدو وو، خو لا پوره جوړ نه وو. لږ وړاندې مې ځان ته کنده د اوسېدو لپاره جوړه کړې وه. شپه په تیاره کېدو کې وه. د خوب لپاره ولاړم، خو عایشې له لاسه ونیولم. غوښتل یې چې یو ځای څملو، خو په خوله یې څه ونه ویل. ورته مې وویل عایشې ما یوازې پرېږده چې څملم. ویرېږه مه، زموږ سفر ډېر اوږد دی. ځان د هغه منزل لپاره تیار کړه چې کیدای شي مخې ته مرګ هم راشي. زړه دې مضبوط کړه. په کرار یې زما لاس پرېښود. هغې ته له کتو بغیر خپلې خوا ته کندې ته لاړم. پکې څملاستم. دلته تیاره وه، د ډیوې رڼا نه وه. د ستړیا مې جسم خوږېده. خوب مې په مغزو سپور و. سترګې مې را باندې پټېدې چې ناڅاپه را کېناستم او د خدای حضور کې مې زارۍ او خوارۍ شروع کړې. یاد مې نه دی چې خدای مې په ټیټ غږ یادوه او که په تیزه، خو لګیا وم. د قرآن هغه آیات مې یاد ته راغی چې مخکې مې بیان کړ، چې پکې راغلي وو ستا پروردګار له تا غافله نه دی. د خدای دغه کلام زما په سینه کې نقش شو. له خدای مې وغوښتل چې ما ته خپل نشان راوښیي چې ویې پېژنم. ای زما خدایا له ما مه غافله کېږه. اگر که زه له تا غافله شم
نو زما ځان واخله، مرګ راکړه زه له مرګه نه ویریږم. که دې زما جسم له زخمونو خوسا کړ بیا به یې هم برداشت کړم، مګر زه له تا څخه ډارېږم، له ګناه نه ویریږم. زما ځواني او زړه دواړه مړه کړه. زه دغه جلۍ چې مظلومه ده په خپله پناه کې ساتل غواړم، له شیطان نه پناه راکړه. همداسې مې د خدای په حضور کې اوښکې توی کړې. څه هم لاستم نه پوهېږم چې په خوب کې مې څه لیدل، خو په اخره کې مې یادېږي چې د هغې ښځې سر ته ناست یم کومه مې چې په ځنګل کې مړه سره د ماشومه لیدلې وه، او په سر لاس ورتېروم او دا ورته وایم ستا وار به اخلم، ستا وار به اخلم. په جسد کې حرکت پیدا کېږي او یو لاس زما په مخ تېروي، یو خړ ګرد مې تر سترګو کېږي، ګورم چې جسد غیب وي، خو په خپل مخ نرم او پوست لاس مې محسوسوه. چې راویښ شوم نو خواته مې عایشه په درانه خوب ویده ولیده. مخ یې زما په طرف راړولی و او یو لاس یې زما په مخ ایښی و، و زما لاس د هغې په ویښتو کې نښتې و. هیڅ خبر نه وم چې څه وخت راغلی وه. په کرار مې د هغې لاس د خپل مخ نه لرې کړ او پاس د کندې سره ته راوختم. د کندې په غاړه کې ناستم. شپه تېره وه خو د سهار رڼا لا نه وه لګېدلې. لږ وروسته عایشه هم راغله. په عاجزۍ وویل د شپې له ډاره خوب نه راته، په تیاره کې ستا خواته راغلم او در سره څملاستم. هغې دا خبرې داسې انداز کې کولې لکه چې هیڅ هم نه وي شوي. ما هیڅ نه ویل. په زړه کې مې دا اراده وکړه چې څنګه دغه جلۍ معصومه او مظلومه ده، باید ځان هم همدغسې کړم. سهار د ناشتې لپاره یې ښکته بوتلم. ورته مې وویل نن زه د ځنګل تالاشي اخلم او تا په دوا کې اچوم. که لاړو او که کومه پناه مو پیدا کړه د احتیاط څو خبرې مې ورته وکړې او د برچې تیار ساتلو مې هم ورته وویل. ما ټوپک را واخیسته او ولاړ شوم. ما ډېر کوښښ وکړی چې زه زخمي شوم او دلته څنګه را برابر شوم، خو کامیاب نه شوم. یو دا راته یادېدل چې په بېهوښه او خوب کې مې مزل کوه. په دغه مزل کې مې یوازې هغه 2 څپرې لیدلې وي چې مړي پکې پراته وو. د دې نه بغیر مې کومه آبادي نه وه لیدلې. هغه لوری راته معلوم و چې عبدالرحمن به پرې راته. په هغه لوري نه ورتلم. په توکل سره په یو طرف روان شوم، لیکن د یو پوځي په شان نه بلکې د یو کمزوري زناور په شان. له هر قدم اخیستو سره به مې شاوخوا ته کتل چې کوم زناور مې ونه ویني. له ټولو ډارونکو انساني زناورو نه مې ځان ساته چې دغه انساني زناور جاپاني پوځیان وو. د هغه ځای د اوسېدونکو نه هم پټېدم. زه په یو نظر پیژندل کېدم چې د انګریزانو پوځي یم. ډېر لرې لاړم. په یو ځای کې مې مخې ته سیند هم راغی، له هغې هم واوښتم. ځنګل هر ځای یو شان و. په ځینو ځایونو کې به د لوی غره نه وړې تیږې لرونکې غونډۍ هم وي. په یو ځای کې مې د پړانګانو اوازونه واورېدل. زه پټ شوم. له ما مخکې ښه وړاندې چې ګورم یوه وزه منډې وهي. له شا پړانګ ورپسې وو. له لږې منډې وروسته د وزې ناګاره چغې او کریکې اوچتې شوې. ورسره د پړانګانو غوره هم اوچتېده. په دې وخت کې ما څه نه لیدل، خو وپوهېدم چې وزه یې لاندې کړلې. په کرار راوچت شوم. پړانګان په وزه لګیا وو. نشم ویلی چې دا هغه پړانګان وو او که نور، خو دا هم یوه جوړه وه. په غالب ګمان هماغه زموږ همسایګان پړانګان وو. په هر حال هغه وو او که نور، زه ورته خوښ وم. د وزې په لیدو مې امید پیدا شو. دا ځنګلي وزه نه ښکارېده. زړه مې راته همدا ویل نږدې ضرور کومه آبادي شته. په هغه لوري روان شوم، له کوم لوري چې وزه او پړانګ راغلي وو. یو میل اندازه به تللی وم چې د ماشومانو اوازونه مې واورېدل. لږ ور وړاندې شوم، ورته پټ شوم. دا 2 مالیزیایي 14 کلن هلکان وو چې په څه پسې ګرځېدل او په خپله ژبه کې نارې وهلې. زه له هغې نه په څنګ تېر شوم. د دویو نه ښه وړاندې یو څو څپرګي په نظر راغله. دا هغه شان له وښو او خسو جوړ څپرګي وو. له مخکې چې مې بیان کړل په ځنګل کې دا قسم څپرګي عام ول. تقریبا 10 څپرګي به وو. یو څو ښځې او نارینه مې ولیدل. دا کلیوال مالیزیایي اوسېدونکي وو. بېرته د عایشې په طرف روان شوم. د دغو څپرګیو او خلکو په لیدو مې په جسم کې خوښي راغله. له یوې مودې وروسته مې آبادي ولیده، مګر ذهن کې دا سوال راجګېده چې ما و عایشې ته به پناه راکړي او که نه. خوشحالي مې بېرته رانه په ورکېدو شوه. دغه هم نه وه راته معلومه چې هغه خلک مسلمانان او که د بل مذهب خلک وو.
ما دغه هم اوریدلی و چې په دې ځنګله کې خو یوه قبیله داسې شته چې هیڅ مذهب نه لري، خو دا راته معلومه وه چې اکثریت د مسلمانانو دي. له مسلمانانو مې د پناه امید کېده، خو یو ځل یې معلومول غوښتل چې مسلمانان دي او که نه. هغه دوه هلکان په یوه منډه د کلي په طرف را روان وو. زه په بوټو کې پټ شوم. کله چې هغه په منډه تیر شول، په غالب ګمان د وزې خبرې کلي ته وړه چې ښکار شوې وه. زه راوچت شوم او په راغلې لاره روان شوم. هغه پړانګان مې بیا ولیدل چې په وزې لګیا وو خوړلی. عایشه له کندې پاس راختلې وه او زما یې انتظار یې کوه. زما په لیدو یې رامنډه کړه، غېږ یې رانه تاو کړه. ویل یې تا ته مې اندېښنه وه لکه چې لرې تللی وي. ورته مې وویل 1 میل نه زیاته اندازه لري، کوم د 10 څپرګیو کلی مې پیدا کړ، خو خواته ورنه رغلم چې معلوم کړم چې مسلمانان دی او که غیر مذهبه. عایشې وویل هغه خلکو کالي اغوستي وو؟ ما ویل هو، بنین ته ورته کمیسونه یې اغوستي وو. عایشې وویل خامخا مسلمانان دي، ځکه چې د نورو غیر مذهبه قبیلو خلک چې د ځنګل اوسیدونکي دي هغه تر نامه لاندې وجود نه پټوي. کوم کالي یا د ځنګل پاڼې تړي، همداسې ښځې هم وي چې له نامه نه لاندې لغړې وي. ما ورته وویل زه باید یو ځل بیا هلته لاړ شم، اگر که دغه خلک مسلمانان وي نو زه به د پناه غوښتنه ترې وکړم. موږ باید زر تر زره له دې ځایه لاړ شو. عبدالرحمن ویل چې حکومت کمیټې جوړوي او کیدای شي هغه هم د کومې کمیټې مشر شي. نو د هغې اولنی کار به دا وي چې ما جاپانیانو ته په لاس ورکړي او تا له ځانه سره بوزي او ځان ته دې نکاح کړي. عایشې په ور وویل ښه، که هغه زموږ له شا راغی او موږ یې پیدا کړو بیا به څه کوو؟ موږ خو د ځنګل نه نشو وتلی. ورته مې وویل وبه یې وژنم او موږ دواړو کې به یو پاتې کیږي، زه یا هغه. هغې په ژړا پیل وکړ هر څه زما له وجې کیږي، زه ځان ته مرګ غواړم، په خپل مرګ څوک نه وژنم. ما ته داسې ښکاره شوه چې عایشه زما مردانګي په ننګ کې اچوي او وایي چې ته مې نشې بچ کولی، زه په خپله ځان وژنم. زما جذباتي حالات داسې شو لکه خدای جل جلاله چې زه د عایشې د حفاظت لپاره پیدا کړی یم او دلته یې ورته رالیږلی یم، باید ځان په اور کې واچوم او دا بچ کړم. ما ورته وویل که ستا مرګ ما ته خوښ وی نو ما ته به عبدالرحمن کومه ګناه را رسولی چې زه د هغې قتلول غواړم. هغه ما سره ښه کړي، که یوازې مې د خپل ځان فکر کولی نو زه به اوس د هغې غلام جوړوم، خو هغه د قتل له نوم نه هم ډارېده. صیب تاسې به ناولونه، افسانې او رښتینې کیسې ډېرې لیکلي وي، ویلې به دې وي، خو هغه د ښاري ژوند کیسې وي یا د خپل کلي کور کیسې وي چې خلک د هغې ماحول او د کیسې له ماحول سره بلد وي. خو زه چې د کوم ماحول کیسه درته کوم ته هغه نشي درک کولی. هغه څوک په دې ښه پوهیږي چې لږ له هغې ماحول سره اشنا وي. زه د ښاري قسم ناول اتل یا هیرو نه یم، زما په خبرو کې ژوروالی نشته، بې علمي ده. کله خو داسې راته معلومه شي چې زه انسان نه بلکې حیوان وم. ما اراده وکړه که عایشه خوښوي او که نه، که پناه مې پیدا کړه او که نه، خو که عبدالرحمن راته دیوال شو بې له سوچه به یې ختموم، بې له دې چې په نتیجه یې سوچ وکړم چې څه به ترې جوړیږي. د ورځې اولنی پارو یو ځل بیا ما و عایشه د سیند په طرف روانو. ټوپک مې تیار دی ته نیولی و، که له کوم طرفه پړانګ راوغورېده له وار سره به یې ولم. خو عجیبه وه چې هغه نن بیا هم نه وو. تر سیند پورې مو د پړانګ کومه نښه ونه لیده. فکر ته راغله چې کیدای شي هغه پړانګان چې وزه یې ښکار کړې وه هم دغه وو، ځکه دلته نشته. له خدایه مې شکر وویست چې له دې ځایه خو یې ورک کړل. عایشې ته مې مخکینی ځای ته اشاره وکړه چې پکې ولامبي، خو هغه ډارېده، ویلی چې راځه ته ولامبه او زه به درته کښېنم. زما د منع کولو سره بیا هم راغله او په غاړه راته کښېناسته. ما کالي وکښل، اوبو ته ورښکته شوم، شا مې د عایشې طرف ته کړه، له شا مې شړپا تر غوږ شوه. ناڅاپه مې ور وکتل، همداسې حیران په کتو شوم. خواته مې عایشه په داسې حالات کې ولاړه وه تر زنګنونو پورې اوبه وې. هغه ټیټه شوه او ما ته یې اوبه راشیندل شروع کړه. ما چې غوښتل نظر ترې واړوم خو نه مې شول کولی. د ماشوم په څېر یې خندل، مګر هغه ماشومه نه وه، نه زه کوم زاهد وم. ژبه مې په تالو کې ونښته او یو ډول نشه مې په بدن ننوته. هغې هم په لمبا پیل وکړ. زه په ځان نه پوهېدم چې زما رد عمل څه و. ما ته هغه وخت احساس وشو چې زه انسان یم. کله چې د عایشې لاس زما په مخ باندې په زوره ولګېد، یو ځل بیا یې د مخ په بل لوري وهلم. په یوه بړچې ویل ته یو ځناور وختې، زه هم ځناوره درته ښکارم، ته هم عبدالرحمن خنزیر ته ورته شوې.
له دې سره سلګۍ ونیوله. زما نه اوچته شوه او د بوټو شاته غیبه شوه. ما نه لکه د تیږې بوت چې جوړ وي. زه یو ځل بیا مخکې حالات ته لاړم. کله مې چې ټول حواس په واک شو نو داسې راته ښکاره شوه لکه دا څپېړه چې زما په مخ نه بلکې په روح لګېدلې وي. په وجود کې مې دننه بېقراري شروع شوه. داسې راته ښکاره شوه چې شیطان پر ما لعنت وایي. له خپل ځانه په پټېدو شوم. زما مردانګي او زړورتیا ختمه شوه. زه یو کمزوری انسان شوم چې د خپل ځان د بچ کولو لپاره د جاپانیانو له ډاره په ځنګل کې د کمزوري ځناور په شان پټ وم. د ګناه دغه احساس مې له جسم نه ټول طاقت وزبېښه. حیوان ته ورته کېدو کې ځنډ نه راځي خو انسان جوړېدل مشکل دي. ناڅاپه فکر راولوېدل چې په ګاره کې عایشې د ځان وژنې خبره کړې وه. د ځان وژنې په فکر کې همداسې پسې ورغلم. وړاندې د ګڼو بوټو شاته د پښو په سره ناسته وه او سر یې په زنګنو ایښی و. خپل جسم نه یوه ټوټه تاو کړې وه. هېڅ همت راکې نه و چې ورخواته شم. یو ډار مې کېده چې عایشه ماته د خپلو ګناهونو ډېرې معلومېده چې په لاس ور وړلو ترې وېرېدم. په ډار کې ورخواته شوم. سر یې راپورته کړ. په مخ یې اوښکو لاره جوړه کړې وه. په اوښکو دغه حالات کې یوه 15 کلنې نجلۍ ته ورته ښکارېده. زما په سترګو کې هم اوښکې ورته راغلې خو دا د پښیمانۍ او بښنې اوښکې وې. لاس مې ترې ونیو او بښنه مې ترې وغوښته. ورته مې وویل چې شیطان را باندې غالبه شو. هغې وویل ته زما خوښېږي. زه نه پوهېږم چې ته هم د نورو په شان شوې. ما ته یې وویل چې ته له نورو بېلې. ورته مې وویل هو زه له نورو بېل یم. که د نورو په شان وی نو همدا اوس ما سره نه یې. ته خو د شپې هم ما سره یې. عایشې ته د ګل په شان نازکه جلی یې. زما په شان د بې تجربې پوځي نه ځان نشي بچ کولی. خو بیا هم ما کوم غیر اخلاقي حرکت مخکې نه دی کړی. تا ته معلومه نه ده چې د جنگ نه مخکې کله چې زموږ پوځي ټولی ستاسې د کانتین خواته پروت و ته به چې کله د مازدیګر سیل ته راوتې زه او زما ملګري به ستا د لیدو لپاره په لاره کې ولاړو. زموږ عقل او اخلاق دا و چې په هغه وخت کې زما نیت خراب و. په پوځي بارکونو کې چې سړی وخت تېر کړي نو اخلاق یې داسې وي و چې خدای جل جلاله دلته راکړي نو نیت مې صفا شو. په خدای قسم. هغې یقین نه کوه. وی ویل نه ستا نیت اوس هم پاک نه دی. خدای جل جلاله ښځه د دې لپاره پیدا کړې چې څنګه یې وګوري نو ځان باید ورته شیطان کړي. هغه لعنتي عبدالرحمن ته مې د پلار په سترګه کتل مګر بل څه وخت. ته مې هم په تصور کې بل څه وې چې بل څه وختې. موږ چې له دې ځایه روغ لاړ شو نو زه له تا سره واده کولو ته تیاره یم او ته تر واده انتظار نشې کولی. ورته مې وویل ته ښایسته یې ښځه ذاتې. زه هم کومه تیږه نه یم. ته پوهېږي هغه تر دې پاک او صفا جلی وه چې په دې هر څه پوهېدو سره بیا هم نه پوهېده چې انسان کله کله هم حیوان کېدای شي. ما ورته وویل چې بیا زما په مخ کې بدن لوڅ نه کړې. هغې وویل زه د هر چا په مخ کې ځان نه لوڅوم. له تا سره مې مینه ده. خپل ځان راته ښکارې. له خپل ځان نه څوک پټ نشي پاتې کېدی. ځکه مې ځان لوڅ کړ. زه ورته خاموش ولاړوم. هغې پسې اوږده کړه. کله چې شیطان در باندې زورور شو نو خدای یاد کړه. زه هر وخت خدای یادوم. پرون چې ته کله په آبادۍ پسې ګرځېدې نو ستا لپاره مې د خدای نه ستا د سلامتیا غوښتنه کوله. خدای جل جلاله سلامت را وګرځولې. ورته مې وویل ورشه ولامبه. ماښام نږدې دی. په همدې مو لانجه ختمه کړه. هغه د یو ډار شوي ماشومې په څېر اوچته او په اوبو کې ورګډه شوه. ما د هغې طرف ته شا کړه. یوې ونې ته مې تکیه ووهل او سر مې ځوړند کړ. غوسه راتله کله ځان ته کله عایشې ته. دننه په خپل جسم کې په جنګ وم چې د هغې په غږ له دغه جنګه راووتم. هغې لمبا خلاصه کړې وه. کالي یې اغوستي وو. ورته مې کتل هغه ډېر عجیبه جلی وه. زه له خپل ځان سره په جنګ ستړی وم خو د دې څېره له اطمینان نه ډکه وه. زه پوهېدم چې د چا ضمیر پاک وي هغه همیشه په سکون او اطمینان وي او د چا چې زما غوندې نیت کې فرق وي همیشه به بېقراره او بېحاله وي. خپل جسم به د جهنم له اوره ورته ډک ښکاره شي. په واپسۍ کې مې هم کوم پړانګ تر سترګو نه شو. یقین مې وشو چې هغه له دې ځایه تللی دي. کیدای شي همدا وجه وه چې دلته به یې ګېډه مړه نه وه. زه له هغه ځناور نه زیاته ډارېدلم کوم چې عایشې زما په وجود کې رابیدار کړی وو. دغې جلۍ په سخت امتحان کې اچولی وم. اگر که زموږ په ملک کې یوه جلۍ د غیر سړي په مخ کې کالي وباسي نو موږ یې بې حیا یا لیونی بولو.
خدای شي حرکت زما له سوچ نه پورته و. له پامه مې بې حیا راغله، خو بې حیا هم نه وه، لیونۍ هم نه وه. ښه په عقلمندۍ خبرې کولې. همدا یې کوښښ کوو چې په ما بوج نشي. په هر مشکل کار کې را سره مرسته کوله. د هغې نیت پاک و، خو زه یې له خپل ځان سره په جنګ اخته کړم. یو د الله نیکه بنده او بل کلیوال پنجابي پوځي، دواړه یې سره په جنګ اخته کړي وو. په پټه خوله ورسره روانوم. کله کله به یې زه له مټه ونیولم. فکر به راولوېده چې جلۍ پاکه نه ده او کیدای شي کوم غټ قیمت ته یې زړه وي چې راباندې یې کېږدي. خو کله به یې چې هغه اوښکې رایادې شوې چې ټول مخ یې پرې لوند کړی و، نو ځان به حیوان راته ښکاره شو. د خدای جل جلاله ډار راباندې نازل شو او همداسې مې زړه په رپېدو شو. زما د ځوانۍ ځنګل ډېر خطرناک و. په دې کې یو ځناور نه و. نورې بلاوې هم د ځناورو سره راته ګډې تاوېدې. موږ ته خوراک سامان پرېمانه پروت و. د شپې مو چې کله ډوډۍ وخوړه، نو عایشې ته مې وویل زه په خپله کنده کې ویده کېږم. هغې په خفګان وویل ولې؟ له ما څخه لکه چې خفه شوی. ورته مې وویل نه هېڅکله نه، عایشې باید یوازې څملم. هغې په ژړا وویل ته ما ضرور ناراضه کړی یې چې هر څو مې یقین ورکوه چې نه یم خفه، خو یې نه منله. له ناچارۍ ورسره په ګاره کې ویده شوم. څو دقیقې وروسته لکه د ماشومې په څېر ویده شوه، خو زما نه خوب لرې تښتېدلی و. تر څه فکر کولو وروسته مې فکر د خدای طرف ته ویوړ، نو سترګې مې سره ورغلې وې. سهار لا تیاره و چې موږ راویښ شو. عایشې د چای لپاره یشتوپ ولګوه. له چای نه وروسته مې عایشې ته وویل چې نن زه بیا ځم او ګورم چې هغه خلک مسلمانان دي او که غیر مذهبه. عایشې وویل ستا زړه څنګه مني چې هغه خلک به موږ ته پناه راکړي؟ داسې هم کیدای شي چې موږ په هغه مصیبت کې گیر شو له کوم مصیبت نشي موږ دلته پټ یو. دې سوال جواب را سره نه و، خو اراده مې کړې وه چې ځان باید دې خطر ته ورکړم. ورته مې وویل عایشې ته یوه سپېڅلې پیغلۍ او زه یو ګنهګار. خدای جل جلاله کیدای شي ستا واوري. کله چې زه له تا لاړم له خدای جل جلاله څخه د پناه غوښتنه وکړه. وی ویل زه به دعا کوم، خو ته لکه چې بیا ناراضي، له ما ناراضه شوی. زړه مې وایي چې ته بیا ناراضي. زه ورخواته شوم، دواړه لاسونه مې ورته خلاص کړه. ټینګه غېږه یې راکړه. وی ویل زه هم در سره ځم، ما هم بوځه. ورته مې ویل مه ډارېږه، دلته ته مخکې هم یوازې پاتې شوي. وی ویل نه، زه له دې ویرېږم چې ته به بیا رانه شي. ما له ځانه سره نه شوه بولی، ځکه زه په خطر کې روان وم. په ډېره مشکله مې هغه پاتې کېدو ته مجبوره کړه. د اول وار په شان پټ پټ د کلي په طرف روان شوم. که به مرغۍ هم پر وکړ په بوټو کې به پټ وم. ما ته علم نه و چې جنګ د ځنګل په کومه حصه تېر شوی، خو دومره علم راته و چې په ټوله مالیزیا د جاپان قبضه ده او جاپانیان د ځنګل له ځناورو نه هم بد سلوکه دي. له لرې مې د جاز نری اواز واورېده. په بوټو کې ننوتم. کله چې جاز را ورسېده او په هوا تیر شو، نو د یو په ځای څلورو بې له شکه د جاپانیانو. زه چې هغه ځای ته ورسېدم چې هغه لس څپرګي ښکارېده، نو ورېځ د لمر رڼا ورکه کړه. ځنګل یو څه تیاره شو. د مخکې په شان نر او ښځې ګډ سره ګرځېدل، خو نن په یوه منډه وو. هغې سامانونه او مالونه دننه په څپرګیو ته ننویستل. ناڅاپه له باران سره مل توپان هم راغی. د باران سره دغه توپان دومره تیز و چې د ونو نه یې چغار ویسته. د ناریل ونې خو به لکه د امسا د سر په شان راتاو شوې. هلته زما لپاره د باران نه د بچ کېدو کوم ځای نه و او نه په دغه حالات کې کلي ته ورتلی شوم. د عایشې فکر راولوېد او بېرته را روان شوم. توپان دومره تیز چې تګ یې راته یو څه مشکل کړی و. باران هم ښه بې درېغه ورېده. همداسې ورسره د تالندې د ویرې ډک ډک اوازونه او رڼا په ځنګله ولګېده. اوبو او خټو مزل راته سخت کړ. کله چې د کندې غاړې ته ورسېدم، په کنده کې اوبه ولاړې وې. یوازې زموږ د اوسېدو ځای ترې بچ پاتې و. عایشه په ګاره کې زما په انتظار ناسته وه. زما په لیدو سره مسکی شوه او څېره یې وغوړېده. ایله په ور رسېدو مې دومره ورته وویل چې نن هم کوم کار مې ونه کړ. همداسې د توپان د ودرېدو په انتظار شوم. تقریبا 4 ساعته وروسته به توپان په کراره شوی وي، خو باران لا نری نری ورېده. تر لمر لوېدو د باران هم دا حال و. عایشې په کرار کرار خبرې را سره کولې چې همداسې پسې ویده شوه. په سبا بیا هم باران میده ورېده. دا ورځ مو هم په ګاره کې تېره کړه.
بله شپه هم د باران له وجې راباندې راغله. د معمول سره سم عایشې پټۍ رابدلولې، زخمونه نور ښه شوي وو. عایشې راته وویل ولې خبرې نه کوې؟ د هغې په طرف مې وکتل. نه پوهېږم چې ولې احساس راته کېده چې غوسه راځي. کوم ځواب مې ورنه کړ. همداسې مې سترګې په غوسه پکې خښې کړې وې. کېدای شي دا به د دې اثر و چې له 2 ورځو نه په یوه ګاره کې سره غبرګ بند وو. زه کلیوال د ازادې فضا او چاپېریال په غرو او رغو کې ګرځېدونکی پوځي د یوه ګیدړ په شان په یوه ګاره کې قید وم. زه تا ته رښتیا وایم صیب، زما د عایشې په پاکیزګۍ باندې غوسه راتله، د هغې په ښایست مې غوسه راتله. موږ هره ورځ څو تکراري خبرې کولې. په دې معمول کې عایشې خوند پیدا کولی شو، په دغه قید کې لطف پیدا کولی شو، خو هغې داسې هیڅ نه کول. د هغې زه له زړه خوښ وم. زما مېرمن کېدو ته یې هم غاړه ایښې وه، لیکن دغه درمیان کې د پاکوالي او معصومیت دیوال درولې وو. دغه دیوال ما ورسره قبول کړی وو، خو له 2 ورځو نه چې موږ په دغه تنګه ګاره کې ایسار وو، نو یو ځل بیا په ما کې شیطان غځونې وکړې چې ان دماغ یې را خراب کړي وو. یو ځل بیا یې له ځنډ وروسته وویل مهدي ته ولې نه غږېږي؟ په خپله غوسه کې وم چې نه مې شوه په واقع کولی. ورته مې وویل څه ووایم او ته ځان ته ولې دومره غلطه شوې؟ له اسمانه راکوزه شوې فرښته خو نه ما ته اور لګوي او په تماشه یې راته کښېني. هغه پیتره معصومه جلۍ وه، په وازو سترګو یې راته کتل. ما ته په دې هم غوسه راتله. په خفګان یې ویل مهدي یو څه موده ته خپل ځان نشې په واک کې راوستلی. ما خو خپل ځان ستا په واک کې درکړی، چیرته خو تښتم نه. ورته مې وویل زه هر مشکل برداشت کولی شم، خو ته زما لپاره یو داسې مصیبت یې چې زه یې د زغملو توان نه لرم. که ته رښتیا زما په قبضه کې نو باید ځان دې زما په واک کې راکړه. هغه د ګارې په خوله کې ناسته وه، سترګې یې له ډاره سره ډکې شوې. د دې په ځای چې زما خواته راشي د باندې ووته، د باندې خټه اوبه وې، د کندې نه د وتو کوښښ یې کوه. 2 قدمه به نه وتللې چې بیا په وښو راوښوېده، همداسې د ختو کوښښ کوه او راغورځېده به. 2 وارې یې کوښښ وکړ. باران د اولې ورځې په شان تېر شوی و. یو ځل یې پورو ته هم وکتل لکه خدای نه چې مرسته غواړي. زما دننه لکه د بجلۍ شارټونه چې تېر شوي وي، همداسې د ګولۍ په شان پسې وروتم. داسې راته احساس شوه لکه زما ذاتي وجود او روح بلکل بدل شوی وي. ما عایشه په غېږ کې راواخیستله، ګارې ته مې ننویسته او په ځمکه مې واچوله. هغې ما ته وکتل او په لاچاره یې وویل که ته دغسې خوښ یې نو خیر دی، زه به هم ځان یو حیوان وبولم. صیب تا به په 100 کتابونه لوستي وي، همدغو کتابونو به تعلیم کړی، مګر ما د هغې معصومې او بیچاره جلۍ له خولې هغه علم حاصل کړ چې تا به له دغه ډېرو کتابونو نه وي حاصل کړی. ما ته داسې ښکاره شوه لکه زما روح چې هم راته زما مخکې ولاړ وي او راته وایي چې زه به هم ځان یو حیوان وبولم. ناڅاپه مې د هغې 2 لاسونه په خپلو لاسو کې ونیول او سترګو ته مې ویوړل او اوښکې مې روانې شوې. هغه راجګه شوه، زما سر یې په خپله سینه کېښود. په کرار یې ویل ته د اوښکو تویولو وخت کې ښه نه ښکارې. زه خو تا خپل محافظ ګڼم او خدای د 2 محافظ. ما چې څه ویل او څه مې وکړل هیر یې کړه. ستا حکم به ومنم څرنګه چې ته خوشحالېږي. هغه په ما غالبه شوه. ما دومره جرأت نه شو کولی چې دغه ناوړه حکم ورته وکړم. خپل ځان مې د هغې حکم ته تابع کړ.